د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اتلولۍ له جام سره هېواد ته راستنه شوه. د افغانستان د کرکټ د الف لوبډلې روزونکي رییس احمدزي د پنجشنبې په ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې افغان ټیم وکړای شول چې د سریلانکا پرمختیايي ټیم ته په 2 څلور ورځنیو او درېو یو ورځنیو لوبو کې ماتې ورکړي. لوبغاړو چې څنګه د لوبو وکړل او بیا په خاصه توګه باندې چې په څلور ورځنیو لوبو کې د افغانستان د کرکټ بورډ مطلب دغه و چې په راتلونکي کې موږ د څلور ورځنیو لوبو لپاره ښه پیاوړي لوبغاړي موږ پیدا کړو. نو زه به ورته په دې باندې دغه څلور ورځنۍ لوبې ورته په دې باندې کې ووایم چې په لومړي سر کې هغوی به موږ نه زیاتې منډې به موږ جوړې کړې وي، خو وروسته به د موږ لوبغاړو دومره ښه لوبه وکړه چې موږ بیا هغه میچ به موږ وګټو. د ښاغلي احمدزي په خبره په افغان ټیم کې ټولو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی و چې وکړای شول د سریلانکا په نسبت خپلې وړتیاوې وښیي.